کوي. چی شو هغه باچایان؟ چی شو هغه زورور د باچایانو هغه اولاد چې سینه به یې ټپوله چې که یمه زه یمه؟ چی شو هغه؟ قیامت په ورځ به الله اکبر، قیامت په ورځ به دا اواز الله کوي لمن الملک اليوم. نن ورځ باچایي د چا ده؟ خو داسې به څوک نه چې اواز ورکړي. دا چې کله د خلکو د راپاڅېدو نه مخکې دا هر څه به ختم شوي، تر دې چې ملک الموت کوم ملک چې په ملایکو کې ساګانې اخلي هغه به مړ شي، د هغه نه به الله ساه واخلي. نو بیا به الله اواز وکړي لمن الملک اليوم، باچایي نن د چا ده؟ چی شو هغه باچایان؟ یو حدیث کې راځي الله به وایي چی شو هغه باچایان؟ چی شو هغه زورور د باچایانو هغه اولاد چې سینه به یې ټپوله چې که یمه زه یمه؟ چی شو هغه ټول؟ نو الله به ځان له خپله جواب ورکړي لله الواحد القهار. یک یوازې د الله باچایي ده. په بل ځای کې الله وایي سورة الفرقان کې الملك يومئذ الحق للرحمن. په هغه ورځ به باچایي حق باچایي او خالص باچایي صرف د چا وي؟ هغه به د رحمان. الله بل ځای کې وایي داسې باچایي ده د هغه ورځ د الله داسې باچایي ده چې دا خو پرېږدي چې څوک دعوه وکړي هلته چې دا پلانې شی زما ده او پلانې زما ده، خبرې څوک نشي کولی د هغه د اجازت نه بغیر. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الله په هغه ورځ به ملائک او جبريل عليه السلام دا ټول په صف کې ولاړ. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. خبرې به نه کوي مګر هغه څوک چې رحمان ورله اجازت ورکړي. داسې باچایي ده د الله د هغه ورځې. دا خو پرېږده څه شي دعوه کول، خبرې هم د الله د اجازت نه بغیر هغه څوک نشي کولی. دلته یو سوال چې الله خو باچا د دنیا هم دی او د آخرت هم دی، خیال هم دی که نه دی؟ دلیل په دې سره چې الله باچا د دنیا او د آخرت دی هم په دې صورت کې وی ګورئ ورته نه ته وضاحت کې زم په دې کې یو آیت دی په کې دا دی چې الله باچا د دنیا او د آخرت دی، رب العالمین، رب د مخلوقاتو، باچا د مخلوقاتو، دنیا او آخرت ټول پکې رالو کنه. اوس دلته وایي واکمن د ورځې د جزا دی. ولې الله واکمن د نورو ورځو نه دی؟ خو د دې دپاره ذکر کړه چې په دنیا کې وقتي طور باچایان هغه شتي، دنیا کې وقتي طور باچایان شتي چې دې دا دعوه کوي د ځمکه زما ده او د پلانې ځای زما ده او دغه زما ده. آخرت کې بیا د وقتي طور باچایان دا هم نشته. هلته صرف او صرف باچایي هغه د یو رب العزت ته، د بل چا بیا نشته.